په دې میاشت کې بعضې بدعات کېږي زما محترمو چې د هغې متعلق هم ځان خبر کړو. په دې کې یوه شپه د 15 ورته وایي 15مه شپه، نصف شعبان شب برات هم ورته وایي، بعضې مسلمانان شب قدر هم ورته وایي. یو خو د رمضان المبارک هغه لیلة القدر د هغه نه دې ته هم شب قدر وایي. او مختلف روایات په دې کې بیانېږي، علما په منبرو ناست دي چې څه خولې له راځي بیانوي او دا عوام په هغې باندې عمل کوي چې ګینې یوه شپه ده او ټول ګناهونه مې په دغه شپه الله بخي. زما محترمو د دې 15 په باره کې دا خبره یاد وساتئ چې دغه شپه خاص د عبادت دپاره او د 15مې شپه عبادت دپاره او ورځې د روجې دپاره د دې په باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه یو هم صحیح حدیث نه دی نقل چې څومره بیانېږي څومره روایات ذکر کېږي په ټولو علماو کلام کړی دی. ابن رجب رحمه الله فرمایي وی قیام لیلة النصف من شعبان لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. د 15مې شپې په باره کې د هغې د قیام په باره کې هلته راپاڅېدلو په باره کې نه د نبي صلی الله علیه وسلم نه څه صحیح حدیث نقل دی او نه د صحابه کرامو نه نقل دی. تاسو به نن وګورئ په دې جمعو خطبو کې دا مولیان به لګوي چې دا فضیلت دی دا فضیلت دی، چې کوم حدیث بیانوي علما خپله وایي دغه روایت کمزوری دی. خو افسوس زمونږ په علماو هم دی چې صرف کتاب یې کتلی رساله یې کتلې راپاڅېږي په منبر کښېني عوامو ته یې بیانوي. زمونږ اسلام موږ ته د دې امر کړی دی چې خبره راشي تحقیق به کې سر ته به یې رسې چې د رسول الله نه ثابت دي که نه دي. داسې ډېرو خلکو کتابونه لیکلي. یو صحافي چېرته پاګلخانې ته تللی و، د یو پاگل نه تپوس کړی و چې ته ولې دلته راغلی، ستا څه مسله ده، ته خو روغ جوړې؟ وایي ما کتاب لیکلی و. هغه صحافي حیران شو چې یاره تا کتاب لیکلی او پاگلخانې ته یې راوستی؟ وایي څنګه دې لیکلی و؟ وایي ما کتاب لیکلی او په شروع کې مې دا نوم ورکړی و چې اس په څنګه منډې وایي، او بیا مې ټول کتاب د دې نه ډک کړی و چې ټک 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 د اس پې هغه ټکاري اواز یې پکې ذکر کړی. کتابونه خو ډېر خلک لیکي، خو زما محترمو زمونږ په دې دور کې صرف تور په سپینو راښکلی کېږي، تحقیق نه کېږي. کوم چې محققین علما دي د هغوی د خولې نه به دا حدیثونه وانوري. په نبي صلی الله علیه وسلم باندې خلکو دروغ تړلي او هغه په منبرو بیانېږي. نو د دې وجې نه په دغه شپه خاص عبادت د الله د رسول نه دی نقل. یعنی په نیکۍ کې د ټولو نه ډېر مخکې کېدونکي انسانان صحابه وو. نبی صلی الله علیه وسلم به امر کړی نه و صحابه به مخکې وو. چېرته د یو صحابي په باره کې نه راځي چې دا 15مه شپه هغه ټوله شپه په عبادت کې تېره کړي. عبادت ښه کار دی، دا نه وایو، خو دا خاص کول او په دغه شپه باندې کول او د دې بیا مختلفو فضایل بیانول چې الله خلق د اور نه آزادوي او دومره رکاته نفل به کې او دا صورت به پکې وي. مختلفې طریقې راغلي دي. بعضې خلک په دغه شپه ټوله شپه یې تېروي، بعضې خلک خاص دعاګانې په دغه شپه باندې کوي، بعضې خلک خاص محفلونه په دغه شپه باندې کوي، علما راټول کي، ترا طریقې په دغه شپه باندې کېږي. خو یاد وساتئ والله العظیم دا ګمراهي او بدعت. عبادت چې کې په دغه شپې ولې کې مخکې وروسته ولې نه کې. زمونږ درته زړه شین شو، قیام اللیل په کار دی، وی کوي عبادت په کار دی، کوو به هلارې اوده پراته خو چې په دغه شپه راغله دغه شپه راته شیطان اسې ښایسته کړې ده د دې دپاره چې په بدعاتو کې مبتلا کړي. الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې څو منځونه فرض کړي؟ 5 دي که نه دي؟ که یو سړی راولګېږي او ووایي چې یاره مونځ خو عبادت دی، عظیم عبادت دی،
راځه د دې 5 په ځای باندې زه خو ډېر ګناهګار یم یو 10 منځونه به کوم نو په دې 10 منځونو به الله سبحانه وتعالی دته ثواب ورکړي نه ورکوي الله یې پرانیسي ولې د الله حدود دي کراس که الله وایي 5 بس 5 مخکې کېږي به نه نو د دې وجې نه زما محترم و عبادت په هره شپه کې پکار دی خو دا د 15 شپه د عبادت دپاره خاص کول او په دې کې مخصوص عبادتونه کول دا بدعت دی په دې دی الله رانیسي په دین کې د ځان نه نوی کار دی بعضې مسلمانان د ورځې بیا روژه نیسي دغه روژه ما تاسو ته وویلې د نبي صلی الله علیه وسلم به دا طریقه وه چې دا میاشت به یې ډېرې روژې نیولې د شعبان د دې میاشتې خو صرف د 15 د شعبان روژه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده ثابت چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټوله میاشت کې صرف د 15 د شعبان روژه نیولي نه د صحابه کرامو نه ثابت ده نه د ائمهو نه ثابت ده نو په کوم دلیل ما ورته بیا دا نیسو روژې کو نیسو د شعبان د اول نه نیول پکارو تر اخره پورې ډېر روژې نیول پکارو خو که صرف د شعبان د 15 خاص کې د روژې دپاره زما محترمو د دې نه بدعت جوړېږي